دا د وجیبا د هر مسلمان بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د پلازمینی کابل شهري ریاست د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د وسلويخت هوټلونو او مسافرخونو له مسؤلینو سره په یو ځای ناسته کې لوغوي وغوښتل چې په هوټلونو کې د موسیقۍ له غږولو ډډه وکړي او پر هغوی ټینګار وکړ چې بې محرم او بې حجابه ښځو ته په هوټلونو کې د ډوډۍ خوړلو او شپې تېرولو لپاره ځای ورنه کړي. د خوست ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د مرکز او ولسوالیو د 450 جماعتونو له ملا امامانو سره د همغږۍ او په ټولنه کې د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه ناستې ترسره کړي. د غرض د یاد ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د زیات شمیر نظامی ارګانونو څخه د خپل ټاکل شوو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه چې په وینا یې د کړنو له شروع سره یې په یادو ځایونو کې تر ډیره حده د شته ستونزو مخه نیولي. د غزنی ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د 14 ولسوالیو واغز، خواجه عمري، ابند، جاغوري، زنخان، خوګیاڼي، ګیلان، اجرستان، دیاک، ناور، مقر او جغتو ولسوالیو له ځایي اوسیدونکو سره د حجاب، یووالي او په ودونو او نورو خوښیو کې د موسیقۍ او بې ځایه لګښتونو پر بندیز اصلاحي ناستې ترسره کړي. بلخوا د پکتیکا ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د مرکز کرنې په ګډون په 8 ولسوالیو کې له دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو سره د همغږۍ او د هغوی د ستونزو اورېدلو په موخه ناستې ترسره کړي. په دې اصلاحي ناستو کې محتسبینو له دیني عالمانو وغوښتل چې په ټولنه کې د معروفاتو په اقامې او د منکراتو په مخنیوي کې مرسته وکړي څو الهي احکام پلي او په ټولنه کې د شته منکراتو مخه ونیول شي. د غرض د ارزګان ولایت د امر بالمعروف محتسبینو له دیني عالمانو، قومي مخورو، امارتي مسؤلینو، د ښوونځیو له مسؤلینو او ځوانانو سره د عامه ذهنیت جوړونې او په ټولنه کې د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه بیلابیلې اصلاحي ناستې ترسره کړي.